هغه یو فوډ انسپکټر والو په لاره ته یو تله وه د یو دوکاندار هغه چک کوله نو تله چې چک کوله نو هغه تلې به یو طرف ته شی درون خو بل طرف ته به سپک خو هغه ویل لکه دا څه مسله ده نوې تله ده پارسنګ پکې نشته دا ولې یو خوا درون او بل خوا سپکه دوکاندار ویل یاره صاحب دغه ستا مخکې د موږ څه وایو ما خو پکې څه پارسنګ مارسنګ نه دی غوټه کړی یاره هغه چې کتل هغه فوډ انسپکټر حیران نو یو وجي صاحب را روان برګ رومال یې واده اول راغی انسپکټر صاحب ولې حیران یې وی دې تلې ته حیران یم یو خوا شي درون ښي بل خوا سپک ښي او پارسنګ هم پکې نشته وی زه به راته ویم که نه وی څه وی د تلې دا ډنډه یو طرف ته یو 2 سوتره اوږده ده او بل طرف ته یو 2 سوتره لنډه ده نو اخلي په دې یو طرف او خرڅوي یې په دې بل طرف او اجي صاحب تا ته څه پته لګي ته ته څه خبرې وی ما هم ډېر عمر دا لوبه کړې ده خیال دې رایې کړل بشیر جان له چا سوک ورکړه بشیر جان ورته وی ما جي مړ دې کړم هلکه بشیر جانه ته خو په سترګو ړوند دی تا زه څنګه وپېژندم چې زه اجي یم چې تا ما ته وی اجي مړ دې کړم وی دا سوک دی دا جانو دی نو دا اجي چاړه لږه تېری خفه کېږې ما چاړه یې لږه تېری نو که د مخکې نه چاړه نور هم تېره کړې وه پته ولګېده یاره د حج قبول نه دی که د مخکې نه عمل خراب و حج قبول نه دی او که د مخکې نه عمل خو مخکې چې څنګه عمل کو دې د الله عمل د هغې نه نور هم مزیدار دی او ښایسته دی د صحابو په شان عمل موږ نشو کولی غلطۍ به زموږ نه کېږي زر به توبه وباسو ګناه به کېږي زر به د الله نه معافي غواړو خو د مخکې نه عمل ښه کړی دی زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک پیغورونه ورکوي دا ګناه ده هلکه ته لا اجیر و دا کار کې ولې دا ورته حج خولی ته لا مولی و دا کار کې دا ورته مولاتوب دا ګناه ښایي ته لا شیخ او دا کار کې نو دا ورته یو سړی په سیکل روان و شیخ و بل یې وواو نو هغه ورته وایي ته لا شیخ او زه دې ووالم نو هغه ویل لکه شیخ څه کې بریکونه خو مې په ګیره کې نه دي بریکونه خو مې په لاس کې دي او ته ماته د شیخی پیغور راکې نو دا پیغور ګناه ده دا به نه وی چې ته لا حافظ یې ته لا شیخ یې ته لا جي او ته لا مولی او دا کار کې نه دا پیغور ګناه ده دا به چاله نه ورکړي خو یاره یو خبره ده چې زه مولی یم نو د دې مولاتوب خیال به ساتم ځان به د ګناه نه ساتم چې دا پیغور څوک رانه چې زه جیم نو زه به ځان د ګناه نه ساتم چې ماله د حج پیغور څوک رانه چې زه شیخ یم نو زه به خلک د ګناه نه به ځان ساتم چې د دې ګیرې پیغور څوک رانه چې ما حج کړی دی نو زه به ځان د ګناه نه ساتم چې ماله څوک د حج پیغور رانه نو اجي صاحب د حج د قبلېدو نښه بله دا ده د حج د قبلېدو چې دی به د مخکې نه خپل عمل بهتری به خشته عمل به کوي مخکې عمل کمزورې اوس به یې ښه کوي مخکې ګناه کوله اوس به ترې توبه وباسي مخکې به یې اکدو کدو ګناه کوله اوس به مکمل د ګناه نه ځان ساتي نو چې دا درې نښې راغلې غړومبی خو پته نه لګي خو بیا حج تړه کېده او عمل یې د مخکې نه ښه شوی نو دا حج مبرور دی دا مقبول او کنه د مخکې نه عمل نورم خرابو نیکی هغسې نه وه چې څنګه مخکې وه د هغې نه نورم خراب او عمل یې نورم خراب او بیا حج تړه نه کېده نو بس دی هسې تللی دی او هسې راغلی دی حج یې نه دی قبول نو حج مبرور دغه شو نو حضور پاک فرمایي الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه چې د مقبول حج بغیر د جنت نه بل اجر نشته چې حج یې وکړه نو دی به نیغ په نیغه جنت ته ځي او دقه حج چې دا ما درته کوم د دې حج صفت وکړه چې دا حج یې وکړه رجعک یوم ولدته امه دی به داسې واپس شي د بیت الله نه
لکه د مور نه چې کوم انسان پاک پیدا وي. څونه قیمتي شی شو حج، خو سره به لږ ځان ساتي. بله یو خبره زه کوم حاجیانو صاحبانو ته، دا مې هلته هم کړې ده او دلته هم ویم، تاسو کې هم الحمدلله ډېر حاجیان شته او خدای هم ټول د بیت الله حج له بوت. هلکه ګورې ما تاسو چې څومره زما مقتدیان یې، د جمعې مقتدیان یې او که زما دوستان یې، ما ټولو له ګورې په مزدلفه کې او په عرفات کې ګورې دعاګانې کړي دي. ښه دا به کړي دي، زه دروغ نه وایم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ مې ستاسو د ټولو سلام پیش کړی، ادا مې پیش کړی. زه د دوستانو هم پیش کوم، زه په دې کې بخل نه کوم او زه دعاګانې هم کوم، دا مې عادت دی. زم که زما غریب د خولې په دعا یو مسلمان ته الله خیر ورسوي نو زما نه پسې تاوان، د پیغمبر مبارک امتی به خوشحاله شي او د رسول الله مبارک امت له دعا غوښتل دا د ایمان نښه ده. مونږ یې په دې نیت کوو زمونږ دوستان دي، زمونږ مقتدیان دي، زمونږ شاګردان دي، د رسول الله مبارک امتیان دي، د حضور پاک امتیان دي. نو چې دوی ته خیر ورسېږي، د حضور پاک امت ته خیر ورسېږي، نو خپل مبارک پیغمبر خوشحاله شو نو په تاسو باندې پیغمبر خوشحاله. نو ما درته دعاګانې هم کړې دي، تاسو به راته کړي یا به م راته نه کړی، او خو ما درته دعاګانې کړې او سلام مې هم درته په حضور پاک مبارک لوستلی، دا مې ته دعاګانې کړې دي، خدای پاک دې درته قبولې کړي. نو د حج نه چې کوم سړی راغی زما ورو، دی به یو بل کار هم کوي، دی به د خدای شکر ادا کړي، هلته به هم د خدای شکر ادا کړي. او چې دلته خپل ملک پاکستان ته م راغی نو دی د الله شکر ادا کړي. ولې؟ ځکه دا حج ما سوا د الله د فضل نه او د خدای د توفیق نه ګرانه ده. په کومو اندامونو چې ته حج کې په لاسونو او په خپو، نو دې کې دا طاقت چا چولی دی؟ الله چولی. دا لاس او خپې خو خدای در کړي، که دا لاس دی نه وي او دا خپې دی نه وي نو ته حج ته تلی شوې. دا روغ اندامونه چې ته په حج ته لاړې دا الله در کړي. یوه دویم پیسه په حج لګي، ښه ډېره لویه پیسه، دا پیسه هم الله سړي له ورکوي، که پیسه نه بیا حج نشي کولی. او دریم اهم سیز یو د وجود طاقت او یو پیسه، بل په زړه کې د حج مینه اچول. ځکه ډېر خلک شته چې هغې وجود هم روغ دی، پیسه ورسره نشته، نشي کولی. ډېر خلک دي چې هغې سره پیسه دولت شته خو په وجود رز وړاندې نشي کولی، او ډېر خلک دي چې هغې په وجود او په صحت هم روغ دي او پیسه او دولت هم ورسره شته خو حج ته اړه نه کېږي. دی وایي دا پیسه چې لګوم دا 14-15 لکه روپۍ، نو په دې بچي له 100 مرلې پلاټ ولې نه؟ دا خو بله پیسې به زما نه ولګي. او څوک وایي یاره دا خو ډېر ګران کار دی، دا حج خو زه نشم کولی، دا خو آسان کار نه دی، ګران کار. نو پیسه به م ورسره، روغ صحت به م خدای ورکړي، ړه بخت د دني. نو څو څیزونه شو؟ درې، یو روغ صحت، یو پیسه، یو په زړه کې د حج مینه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به هر کال حج لته عمرې له به هم یو کال یې نه حج قضا کړی دی او نه عمره قضا کړې ده. او ته به دغه رنګې صحابه کرام، ډېر صحابه کرام به هر کال حجونو له تلل او عمرو له به تلل. نو دا درې څیزونه چې خدای درکړ، هم د روغ صحت دا الله درکړی، هم مال او دولت دا الله درکړی، هم په زړه کې د حج مینه پیدا کول، مقلب القلوب زړاړونکی الله دی. نو دا شکر به د چا ادا کوونګا؟ دا الله به ادا کوي. نو که د خدای شکر دی ادا کو، نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو زما شکر ادا کو نو دا نعمت بدل نورم زیات کو. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او که تاسو زما ناشکري وکړه، زما شکر هم ادا نه کو، نو بیا به ګوره عذاب در کوم او زما د عذاب نه سخت شی بل نشته. نو حاجیان صاحبان چې څومره راغلي
دی د خدای شکر او که مخکې چا 15 کاله او 10 او 20 کاله مخکې حج کړی او ورته را مخکې شو اوس ته وایي شکر الحمدلله الله چې تا په ما حج کړی شکر. قسم دې ډېر خلک دي چې هغوی د ښه مالداران خلک دي لندن ته او امریکې ته ځي لیکن حج یې په قسمت کې نشته. بیت الله ته پاتې دی. ډېر غریبانان خدای بوتلی دې دغه کې یو سړی په دې ګونډې به یې خرڅول مړ شوی دی څو کاله مخکې په دې تبلیغي مرکز کې به شب جمعه کې به چولې خرڅول. یو پهلوان غوندې و ډېر ښه سړی و خدای دې وبخښي. دا و چې چولې به یې خرڅول او ډېرې به یې ورکولې خلکو ته. سوراب احمد حاجي صاحب دې زموږ خدای پاک وبخښي امال راغی ما ته وی چې داسې کار دی چې هغه پلانکي مې ولید هغه ګونګړي مار دې چولو ته ګونګړي موږ وایو طواف یې کوه. نو موږ خو به په شب جمعې له چې لاړو نو موږ ورته چولې خوړ. نو ما ورته وی پلانکي به داسې مې ورته وکتل لکه تا هغه ګونګړي مار دی پلانکي لکه ما په بد نیت ورته نه ویلې لکه ما په دې بنیاد وی چې ته خو هغه سړی او ته راغلی که نه په هغه به ښه نه ولګېدلې یار څنګه چې وی ما ته وایي چې حاجي صاحبه زه ګونګړي مار یم خو زما رب ګونګړي مار نه دی که نه زه ګونګړي مار یم رب نه دی ما سره پیسه نشته غریب یم خو زما رب خو غني دی هغه فقیر نه دی. داسې غریبانان به راته وښیم کمزوري به درته وښیم چې خدای حجونو له بوتلي او اوس هم چې کم غریبانان دي او کمزوري دی او د حج وسې نشته مه خفه کېږئ ارمان وکړئ یار ارمان نو خدای تا نه دي راکړې پیسې که ویې زه په حج ته تلم تا له به هم خدای د حج ثواب درکړي. چې کوم وخت کې داخلي کېږي دا ارمان وکړه په دې ارمان خو تا نه څه نه دي یا الله ارمان دی نو چې پیسې وي ارمان دی چې ما سره اوس د داخلې پیسې وي او ما هم داخله کړې وتلی ارمان دي دا خلک عمرو لذي او کمام چې ته پیسې وي او زم دې روجه کې عمرې لتلی اے رسول الله مبارک فرمای انما الاعمال بالنیات خدای پاک به در په دې نیت تله د حج ثواب درکړي. دا ذهن کې واچوئ زما